به نام خداوند مهربان و با عرض سلام و وقت بخیر به شما بیننده های تلویزیون هلال. بیننده های عزیز، به یک دیگری از برنامه های باور شما از هلال خوش آمدید. تکفیر چیست؟ پدیده تکفیر در اسلام به چه زمانی برمیگردد؟ عوامل و انگیزه های پیدایش و شکلگیری گروه های تکفیری چیست؟ راه های مبارزه با این پدیده از منظر اسلام چیست؟ تکفیر از آفت‌هایی است که یکی از تهدیدهای جدی برای جامعه اسلامی دانسته شده است. این واژه با بار معنایی ویژه‌ای که دارد درگیری و اختلافات بسیاری را در پی داشته و از جمله چالش‌های مورد توجهی در جامعه اسلامی دانسته می شود. بدین اساس ما در این برنامه باور شما خواستیم این پدیده یعنی تکفیر را با مهمانانمان به بحث و بررسی بگیریم. مهمانانمان در برنامه حاضر هر یک سید حبیب شاکر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و مهران موحد پژوهشگر مطالعات اسلامی. مهمانان عزیز به بحث برنامه ما بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. موحد، با شما آغاز میکنیم. میشه ابتدا یک تعریفی از تکفیر داشته باشین که تکفیر چیست و دارای چی معنای از لحاظ اصطلاحی میشه تعریف براش بدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و علیکم السلام مهمان شما و بینندگان برنامه. همون طوری که خودتان اشاره کردید، تکفیر یکی از جنجال‌ها و چالش‌های بسیار بزرگ در عصر حاضر است. پدیده تکفیر به تعبیر یوسف قرضاوی که در حال حاضر تکفیر به عنوان یک مشکل استثنایی و جزئی نمیشه به او پرداخت. تکفیر یک پدیده است و بخش نسبتاً مهمی از جهان اسلام و از جوانان گروه های اسلامی به این مشکل مبتلا هستند. با او خاطر شناختی پدیده ما را کمک میکنه در اینکه به خاطر راه حل ها برای رفع و نفی پدیده پیدا کنیم. ما که وقتی از تکفیر بحث میکنیم، منظور ما تکفیر اگر به معنی لغویش بگیری یعنی یک نسبت کفر به کسی را کافر دانستن. خب ولی چیزی که مصطلح هست در جامعه اسلامی، تکفیر بیشتر در مورد اهل قبله استفاده میشه. یعنی کسایی که از نظر عده‌ای از مسلمان بودین ولی پسان به دلایل مختلف کافر شدین. یعنی بحثی که وقتی ما از تکفیر سخن میگوییم، منظور ما تکفیر درون دینی است به یک تعبیری. یعنی قصه اهل کتاب و یهود و نصارا و یا بحث جداست، ولی او هم در جایش بحث داره، ولی چیزی که ما رویش گپ میزنیم و وقتی از تکفیر سخن میگوییم منظور ما او میباشه بحث تکفیری که بعضی از گروه اسلامی بقیه جامعه اسلامی را به او منسوب میکنن، میگن که یا کافر هستن، از دین برآمدین، منحرف شدین، مرتد شدین، زندیق شدین و اصطلاح مختلفی که در این باره وجود داره. تکفیر منظورتون درون دین یعنی یعنی تنها در اسلام، در درون دین اسلام دیگه؟ مثلا اسلام به عنوان یک دین مراحل مختلفی را طی کرده. یک دوره به تعبیر همون جامعه شناس غربی هر دین و مشه اسلام هم در او جمله حساب کنی به سه مرحله را میگذرانه، سپری میکنه. یکی مرحله ایمان است، یکی مرحله اعتقاد و سوم مرحله تعالی به تعبیر از اون. در مرحله ایمان یک پیامی را پیغمبر خدا به مسلمان ها آورد، مسلمان ها او را قبول کردن بدون شایبه و بدون غل و غش، ایمان آوردن بدون تقسیم بندی های مذهبی و فرقه‌ای. ولی پیغمبر اسلام وقتی وفات می‌یافت، حوادثی که اتفاق میفته مثلا از 30 و 40 هجری تا 60 اتفاقایی که میفته، مسلمان ها به مرحله یا اسلام به مرحله دوم سیر تاریخی خود عبور میکنه، او مرحله اعتقاد است. در این مرحله است که مسلمان ها با فضاهای دیگه آشنا میشن و فرهنگ‌های دیگه کوشش میکنن که نفوذ کنن داخل تفکر و اندیشه اسلامی. عده‌ای از مسلمان ها باورشون به این است که ما مسلمان واقعی ماستیم. یک گروه میگه
محسب اگر منظورتان عوامل پیدایش باشه او را سوال جداگانه داریم. پیش از اگر اجازه باشه بریم دیدگاه استاد را هم در همین زمینه داشته باشیم. استاد، دیدگاه شما در رابطه به همین پدیده تکفیر چی است و چی فکر میکنین که چی تعریفی میشه به تکفیر ارائه کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یار سلام مخکې ټولو لیدونکو او ستاسو میلمه او تاسو ته سلام علیکم ورحمت الله. تکفیر طبعا عربي کلمه ده، چاته کافر ویل، خو دا تکفیر یوازې د اسلام له راتګ سره نه ده راغلی، بلکې د یهودیت او نصرانیت چې د اسلام نه مخکې سماوي دینونه دي هغو کې هم دا تکفیر موضوع مطرح وه. کوم پیروان د هغو دینو چې افراطي افکار یې لرل او خپلو لارویانو ته یې د کفر نسبت کاوه، هلته هم تکفیري نظریه موجوده وه. تاسو وینئ چې ارتودکسو کاتولیکسو منځ کې جنګونه پیښ شوي دي، یو بل باندې یعنې په لکاو په زرهاو اشخاص پکې له منځه تللي دي. یعنې په ټولو دینونو کې موږ تاسې ویلی شو چې کوم اشخاص او افراد افراطي نظریات ولري او د خپل دین افرادو ته د کفر نسبت کوي او هغوی د خپل دین نه خارج بولي، دې ته تکفیر ویلی شو. په اسلام کې هم د تکفیر د اصطلاح نه مخکې د خوارجو اصطلاح مروجه وه چې د دریم خلیفه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په اواخرو کې او د حضرت علی کرم الله وجهه په خلافت وخت کې خوارج رامنځته شو. د تحکیم په مسئله کې چې کله صلح د صحابهو ترمنځ کېدله، نو خوارجو هغو ته د کفر نسبت په دې وکاوه چې تاسې ولې یو حکم تعین کړی ده چې د دوه ډلو ترمنځ صلح وکوي، دا خو من لم يحكم بما انزل الله ده، یعنی حکم مو بل څوک وټاکو. نو له دې وجې نه له مغه ځای نه منشأ اخیستل کېږي چې مسلمان ته کافر ویل کېږي. وروسته د تکفیر اصطلاح اصلا په مصر کې د اول ځل لپاره په 1961 کال په 1964 په دې وختو کې په نامه د شکري مصطفی یو شخص و، هغه مصریانو زندان کې واچاو، ډېر وخت زنداني شو. نو د زندان نه چې خلاص شو، هغه سره دغه تکفیري نظریات چې مسلمانو ته څوک چې کبیره ګناه کوي هغو ته کافر ویل، دا نظریه رامنځته شوه. استاد، اینکه شاخصه های این گروه ها چی هست و چه علائمی دارند سوال جداگانه می داشته باشیم. اگر شما یک تعریفی از این گروه ارائه بکنین که حالا بیننده ها بفهمن که گروه های تکفیری عبارت از کدام گروه هستند؟ موږ ویلی شو چې تکفیري ډلې هغه دي چې مسلمانان په کبیره ګناهونو باندې تکفیروي، یو دې لپاره چې یو وارې تکفیر کړي، وروسته د هغو وژل روا کوي چې د دې وژل روا دي. نو په ساده الفاظو سره ویلی شو هغه مسلمان چې بل مسلمان په وړو وړو ګناهونو او په غټو ګناهونو باندې ګر چې د هغو په حل باندې قایل نه وي، په حلالوالي باندې قایل نه وي، تکفیرول خصوصا د کفر نسبت ورته کول، دغه ته موږ تاسې تکفیر ویلی شو، تکفیریان. التکفیر والهجره دا اصطلاح هم د عربي اصطلاح ده، ګر چې خپله دغه ډلې چې تکفیر په نامه باندې مسما شوي دي او یو تعریف ورته کیدی نشي. په هر اسلامي ملک کې د دوی تفاوت لري، ځینې ډېرې افراطي وي، ځینې کمې وي، ځینې په رشد کې دي او ځینې خاموشه شوي دي. خو د مسلمان تکفیرول څوک چې اهل قبله وي، من صلى قبلتنا واکل ذبیحتنا، د اهل سنت و جماعت دا فکر ده، څوک چې زموږ قبلې ته لمونځ کوي او زموږ حلاله خوري هغه نه کافروو. اما تکفیریان نه، هغه څوک چې
منځ کوي زموږ قبیلې ته او د مسلمانانو خپل ځان ته مسلمان وایي هغوی تکفیروي دې ته تکفیران ویلی شو. تشکر. آقای موحد، باز هم به شما برمیگردیم. هرچند استاد در صحبتاشون اشاراتی داشتن ولی بخوام مشخصا سوال داشته باشیم و پاسخ شما را در زمینه داشته باشیم که پدیده تکفیر در اسلام دقیقاً به چه زمانی برمیگرده و چگونه این میراث یکی به دیگری انتقال کرده که در عصر کنونی هم جوامع اسلامی به نحوی از این ناحیه رنج میبرند؟ پیشتر که من حرف میزدم روی امی مسئله میخواستم گپ بزنم. میخواستم بگم که اسلام به قول او جامعه شناس و دین شناس مثل هر دین دیگه به 3 مرحله باید بگذاره. نظری از او است که اسلام 2 مرحله را تا هنوز طی کرده ولی به مرحله 3 نرسیده. ما بحث می بود که پدیده تکفیر در جامعه اسلامی از وقت مطرح شد. به قول اون جامعه شناس 2 مرحله را که اسلام طی کرده کدام مراحل خب امیر قصه دارم نه که مرحله ایمان 30-40 سال اول اسلام است، مرحله اعتقاد و اگرش درباره مسیحیت میگه ولی میشه در اسلامی را تطبیق بدی. مرحله اعتقاد از وقتی است که گفتم فرهنگ‌های بیگانه، فضاهای فرهنگی بیگانه از اسلام کوشش کردن که در میان مسلمان‌ها و در اندیشه اسلامی نفوذ کنن. در این دوره آدمای مسلمان‌ها با گروه‌های مختلف تقسیم شدن. یعنی در پاسخ به این تهاجمات، در پاسخ به این تحولات مسلمان‌ها با گروه‌های مختلف تقسیم شدن. یک گروه دیگر تکفیر میگه. البته به عنوان یک پدیده میگیم که بحث خوارج مطرح میشه. وگرنه حتی در زمان پیغمبر اسلام خود قرآن کریم میگه که بعض مسلمان‌ها مسلمانی که کسای دیگر قبول نمیکردن. همین آیت قرآن سوره نساء است که میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا ولا تقولوا یا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. این بحث داره نه که مسلمانای در کدام غزوه رفته بودن و کسی لا اله الا الله گفت و این گفت که این مسلمان صحابی گفت که حتما از خاطری لا اله الا الله گفته که خود از کشته شدن نجات بده. باز بحث اسامه ابن زید است که روایت است که اسامه ابن زید یک کسی رو به می رقم کشت. حضرت پیغمبر گفتش که آیا تو دل از او را شکافته بودی؟ یعنی با بحث فقهای اسلام دارن که میگه ما حکم به ظواهر میکنیم، یعنی والله یتولی السرائر، خدا از دل آدم‌ها خبر است. مهم است که یک کس وقتی کلمه شهادت اینه به زبان میاره ما حکم به این میکنیم که آدم مسلمان است. این به عنوان موردهای استثنایی، ولی به عنوان پدیده از زمان خوارج بحثش مطرح میشه. البته ما ایره در پرانتز بگوییم که خوارج هم یک گروهش تکفیریستن، یعنی یک خوارج هم طایف‌های مختلف در خود داره. ما متاسفانه همه خوارج به یک چوب میرانیم و همه ایشان زشت جلوه میدیم، در حالی که در میراث فکری خوارج بسیار مسائل ارزشمندی است که ما مسلمانان میتونیم از او استفاده کنیم در زمان حاضر. گروه تندرو خوارج حضرت علی را تکفیر کردن به خاطری که گفتن تو حکمیت پذیرفتی، در حالی که خداوند میگه که ان الحکم الا لله. با حضرت ابن عباس با او مناظره کرد، در حرورا مناظره کرد. هزاران آدمشون پس از فکر خوارجی دست کشیدن، پس به سپاه حضرت علی ملحق شدن، ولی یک دیگه تا چندین 10 سال ماندن و فعالیت کردن و خصوصا ضد خلافت اموی زیاد کار میکنن. یعنی به حساب اگر بر ریشه‌های تاریخیش نظر کنیم، شروعش از خوارج، یک گروه کلامی و فقهی بسیار مهم در تاریخ اسلام شروع میشه. تشکر. سلامت باشین بیننده‌های عزیز. یک میان برنامه داریم، پس از میان برنامه باز هم در ادامه برنامه باور شما با شما خواهیم بود. با سلام مجدد به ادامه برنامه باور شما از هلال خوش آمدید. خوب، تشکر آقای مهران موحد. استاد، باز هم از شما سوال را مطرح میکنیم. آقای موحد در صحبت‌هایشان
اشاره کردن به خوارج و اما در خوارج آمدن گفتن که طایفه های هم هستن که خوب هستن. حالا میخوایم این را از شما بپرسیم که میشه شما بگین که آیا دقیقاً منشأ پیدایش این گروه برمیگرده به همین مقطع زمانی و به همین گروه و حالا اینکه آقای ماهی تقسیمات را کردن که طایفه های خوبی هم هستن، میشه این را کمی شما باز بکنین که طایفه های خوبشون کدام هستن، ولی ماهی سیم نگفتن که چگونه باز این میراث به کسایی که میراثدار هستن تا اکنون باقی مانده و در عصر فعلی هم ما شاهدی گروه های تکفیری در کشورهای مختلف اسلامی هستیم. د اسلام په تاریخ کې که وګورو صحیح د منشأ د تکفیر له خوارجو نه پیل شوې ده او د خوارجو په اړه باندې طبعا پیشګویي ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عصر کې شوي دي چې خوارج سره کم ډله ده، خو د افرادو په شکل باندې موږ نشو کولی چې یو مشخص ترمامیتر ولرو چې دا خارجي مثلا 100% کې خارجي ده او دا 50% ده. په هر ډله کې په هر قشر کې کېدای شي افراط و تفرید موجود وي. هغه پدیده چې د کومې ډلې مشخصه شمیرل کیږي د هغو وجود په افرادو کې مشخص څوک نشي تشخیصولی، طبیعي داسې تفاوتونه به ولري، ولی عموما خوارج هغه ډله ده چې اسلام ته ډیر ضرر رسولی من حیث کل. دا چې کوم افراد پکې علمي اشخاص وو هغه پیدا کیږي په هره ډله کې ښه و بد شته، په غیر مسلمانانو کې هم داسې افراد شته چې کیدای شي په فکري لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې انسانیت ته خدمت کړی وي، ولی من حیث عموم خوارج باعث د دې شو چې اسلامي امت ټوټه ټوټه کړي، اسلامي امت حتی صحابه په شهادت ورسوي او د دې ډلې میراث په کتابونو کې تر نن ورځې پاتې شو او اوس د اسلام دښمنان نه دمغه د خوارجو د میراث نه دمغه افکارو نه استفاده کوي او د اسلامي هیوادونو په منځ کې هغه پیشکاري کوي تر څو احساساتي ځوانان هغه چې د اسلام نه قوي فهم او دقیق درک نه لري هغوی ته پیشکاري کوي تر هغو دغسې افکار رامنځته کړي چې په مسلمانو هیوادونو کې د تشنج او د یو بل سره د جنګولو زمینه برابره کړي. عموما ما درته وویل چې مصر کې د تکفیریانو د رامنځته کېدو علت دا و چې د وخت حکومت د مصر ظالمانه او ډیر شدید برخورد د اسلامي حرکت سره خصوصا د اخوان المسلمین سره تنده رویه وکړله، همداسې زندان ته واچول او په زندان کې په تعذیب کړل. ځینې احساساتي افراد کیدای شي قصدن همداسې په تعذیب شوي وي تر څو هغوی د دې تعذیب نه یو عکس العمل راواخلي، حکومتونه تکفیر کړي، پادشاهان تکفیر کړي، خلک تکفیر کړي او وروسته بیا وژل ځان ته روا کړي. نو دمغه د خوارجو د پدیدې نه اوس هم استفاده کیږي، ګرچې د اوس عصر تکفیریان نه په ځینو مسایلو کې ډیر شدید دي د خوارجو نه. کیدای شي خوارجو داسې تند برخورد د مسلمانانو سره نه وي کړی لکه په اوس عصر کې چې موږ اسلامي امت کې وینو چې د اسلام په نامه له مسلمانانو سره تند رویه کیږي. نو اوسني تکفیریان او دمغه وخت خوارج تفاوتونه سره لري، اما د دوی خړوبېدل د دوی سرچشمه له مغه ځایه تقریبا اخیستل کیږي. دا که د اسلام داخل کې موږ بحث وکړو، اما که د انسانیت یا د آسماني دینونو په اړه باندې بحث کوو بیا د یهودیت کې هم دغسې فکرونه موجود وو، عیسویت که هم شته. تشکر استاد، سلامت باشین. بحث ما بیشتر مربوط اسلام است. آقای مهران استاد در صحبت‌هایشان اشاره داشتن و از گروه تکفیر، ولی گفتن که تکفیری‌ها هر قدر که ما به این طرف بیم و در عصر ما می‌بینیم شدیدتر هستند نسبت به خوارج. به نظر شما عوامل چی است که گروه‌های تکفیری شدیدتر شده میرن و اینها به اصطلاح مسیر خود جدی‌تر پیگیری میکنن؟
چه عواملی وجود داره؟ سلامت باشه. اگه اجازه باشه یک تبصره روی گپای استاد بکنم. دو نکته را حداقل باید تایید تذکر بدم نظر خودم. یکی که تنها خوارج نیستند که تکفیر ترویج کردن در تاریخ اسلام. کتاب‌های فقهی ما پر است از این مسائل. شیخ الاسلام ابن تیمیه یکی از آدم‌های بسیار مشهور و قوی در این عرصه است. باز میشه نمونه را آدم بده. محمد بن عبدالوهاب کتابایش، کتاب توحیدش یا هر کتاب یا چیزایی که شاگردایش از اون نقل کرده، او واضح دیگه مسلمانان را مشرک میگه، از دین خارج میگه، مسئله غزوه را مطرح میکنه، مسئله جهاد. یعنی این تنها به خوارج ربط نداره. میراث فکری مسلمانان متاسفانه یک بخشش میزبانی میکنه این افکار. مثلا داعش وقتی میایه در عراق و سوریه امو تندروی‌ها را میکنه، استناد میکنه به بعضی حرفای ابن تیمیه یا مثلا سمعانی یا بخاری. یعنی این مشکل نیست که مثلا تنها خوارج این کار کرده باشه، این افکار رو رواج داده باشه، باز خاموش شده باشه، باز 1300 سال بعد باز ظهور کرده باشه. یعنی ابن تیمیه مثلا در کتابای در فتاوایش به بسیار گپای ساده میگه که یستتاب و الا قتل، از او طلب توبه شوه، اگر توبه کرد خوب، اگر نه کشته شوه. و این یک نکته دوم بحث تکفیر در دوران معاصر است. باز هم نظر من این است که تکفیر از شکری مصطفی شروع نمیشه. بسود همینجا که همین نقل قولی که از ابن تیمیه کردین، اگر توبه کرد خوب، اگر نه کشته شوه، در یک بحث هست در رابطه به ارتداد که اگر کسی مثلا از اسلام برمیگرده، وقتهای معینی براش تعیین شده، زمانهای معینی که اگر برنگشت بنا به قول علما بعد هم اون بحثی چه است؟ او هم بحث اختلافی است. اما در این مورد میخوایم این قول به همین مسئله برمیگرده یا بسیار گپای ساده واضح بگین؟ یعنی شاید ما اگر مثلا میگه که کسی نیت نماز به جهر بکنه، به زبان بگویه و بلند صدا بکنه و فکر کنه که سنت پیغمبر است، یا آدم یستتاب و الا قتل. این بسیار گپای ساده از این قبیل یستتاب و الا قتل ده ها مورد تکرار کرده. ما بحثم سر مورد نیست، ما بحثم سر عزیز که این میراث فکری مسلمان ها از این چیزا داره. مثلا داعش اگر ویدیوهایش دیده باشه استناد میکنه به گپایی که مثلا سمعانی در فلان جای گفت، بخاری در فلان جای گفت، ابن تیمیه یک فتوای بسیار مشهور داره ضد یک گروه است شیعه. خب مشکل اومده است که با از سیاق تاریخیش میکشیمش میایم در زمان حاضر رو تطبیق میدیم. ضد یک گروه از شیعه نصیریه و یا باز اینه میره داعش مثلا از این استفاده میکنه در زمان حاضر در سوریه مثلا. نه ما نکته دوم بگوییم که تکفیر در دوران معاصر از شکری مصطفی شروع نشده. تکفیر اصلش و ریشش برمیگرده به ظهور اسلام سیاسی رادیکال که به نظر ما چیزا در مقاله خودم نوشتم از مودودی شروع میشه، از مودودی و سید قطب. متاسفانه البته شاید و هدفشون تکفیر نبوده، ولی متونشان طوری نوشتین که آدما میتونه از او تکفیر مسلمانان را استفاده کنه. اینمی بحث حاکمیت خوارج مودودی واضح تکرار کرده. مسئله حاکمیت خدا یک بحثی است که با سید قطب را در معالم فی الطریق از او استفاده کرده، در فی ظلال القرآن از او استفاده کرده. سید قطب خودش واضح تر در این مسائل گفته. مسئله ای که جامعه اسلامی جامعه جاهلی است، یعنی مثلا خوارج اگر افراد میگفتن کافر هستند، ولی سید قطب میاد کل جامعه اسلامی رو تکفیر در همین مورد ما فکر کنم که شاید استاد صحبت‌های داشته باشن، اگر اجازه باشه دیدگاه استاد هم میشنویم. شما با آن چیزی که آقای موحد میگه استاد موافق هستین؟ آیا این موارد از واقعیت‌های تاریخی اسلام است؟ طبعا د اسلام دین بشریت ته ډیر څه تقدیم کړي دي. د اسلام د دین تسامح، د اسلام د دین هغه پراخه غیږه چې مدینه منوره کې حتی یهودو د هغوی تر قیادت لاندې ژوند کاوه، نصاراو ژوند کاوه، منافقینو ژوند کاوه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی نه وژلي دي او نه دغه کړي دي، بلکې ضررونه د هغو خوا رسېدلي دي. یعنې د اسلام دین او د اسلامي فقه او د اسلامي عقایدو میراث له تسامح او عدم تشدد او اعتدال نه یو ډک دین ده. په هره ټولنه کې افراد کیدای شي تکفیري نظریات په هر وخت کې په هره مقطع د تاریخ کې موجود وي، اما د اسلام کوم تاریخ چې ده، د اسلامي فقه چې ده، دا د تسامح نه یو ډک تاریخ ده. را شو دې ته چې د سیاسي اسلام په اړه باندې زه هم د اسلام تقسیمول چې سیاسي او غیر سیاسي شي دا درسته خبره زما په نظر نه ښکارېږي، ځکه که موږ د اسلام منشأ ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې اسلامي حکومت جوړ کړو. سیاست همدا ده چې اداره د امورو یې کوله، شورایي نظام یې درلود، نظامي چارې په مخ بولې. یعنی اسلام داسې کول چې یو برخه سیاسي کو، یو غیر سیاسي کو، سیاسي اسلام رد کو او رد نه کو، بلکې په سیاسي اسلام زه هم دا درسته خبر نه ده دا اصطلاح استعمالول. اسلام یو کیان ده، له یو بل نه سره جدا کیږي، ټول نظامونه لري. د اسلام سیاسي اړخ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تطبیق کړی مدینه منوره کې، هغه د تشدد او د تکفیر نظریه پکې شتون نه درلوده. استاد شما مخالف اسلام سیاسی یا رادیکال به قول آقای موحد هستین، میشه بگوین که شما به این باور هستین که ما یک اسلام داریم، اسلام سیاسی نداریم. همین اصطلاح پس چگونه وارد ادبیات اسلامی شده و حالا این را بعضی از پژوهشگران از جمله آقای موحد به کار میبرند و کاربرد داره در ادبیات دینی و نوشتار اسلامی بعضی از پژوهشگران دینی؟ زه خو وایم اسلام یو کیان ده. په دې اسلام کې اقتصادي نظام شته، سیاسي نظام شته، اجتماعي نظام شته، عسکري نظام شته، اخلاقي نظام شته، تربیتي نظام شته. دا یو کیان ده. یو جز چې ترې نه جدا کوي هغه یو جز ته بیا موږ اسلام نشو ویلی، دا کوم اجزا چې پاتې دي دې ته اسلام نشو ویلی. من حیث کل اسلام ده. زه هم دا اصطلاح عموما د غیر مسلمانانو لخوا د دې لپاره کارول شوې ده چې مسلمانان په دوه ډلو باندې تقسیم کړي. کوم نهضتونه، اسلامي تحریکونه چې اسلام من حیث کل غواړي په ټولنه کې تطبیق کړي، نو د هغو د مخنیوي لپاره دوی هڅه کوي او کوشش کوي چې اسلام په دوه قسمه باندې تقسیم کړي. یعنی کوم چې سیکولریزم کې دین او سیاست سره جدا کوي، نو دا یو هڅه کیږي د غربیانو لخوا، د غیر مسلمانانو لخوا، تر څو اسلام هم همداسې په تدریجي ډول باندې اسلامي فکر ډلې چې سیاسي نظام تطبیقول غواړي هغه د نورو مسلمانانو نه جدا کړي او په ټولنه کې دې ته زمینه مساعده کړي چې اسلام یوازې مسجد کې منحصر شي او سیاسي نظام د نورو خلکو په لاس کې وي او غیر اسلامي وي. موږ تاسې باید کوشش وکړو چې من حیث کل اسلام سیاسي نظام په رأس کې او نور نظامونه ټول داسې تطبیقیږي، دې ته اسلام ویلی شو. تجزیه د اسلام سیاسي کولو ته او جدا جدا کولو ته دا زما په نظر معقول نظر ماته نه ښکارېږي. تشکر. بیننده عزیز، باز هم یک وقفه داریم. پس از وقفه در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بیننده عزیز، به ادامه برنامه باور شما از هلال خوش آمدین. استاد، با شما آغاز میکنیم. آقای موحد، حالا مباحثی از تکفیریات شد و از گروه های تکفیری و به علائم آنها هم شما پرداختین. میخوایم این را بگویم که در برابر این گروه آیا ما استادگی های را داشتیم از زمان خوارج تا اکنون که های بلند شدن، مخصوصا از فقها، از امام ابو حنیفه و یا غیره، خواستن که پاسخی برای اینها داشته باشند. چنین حرکت هایی را ما داریم در اسلام و یا پاسخ هایی را به این گروه داریم؟ پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم،
این را باید توضیح بدم که ما که وقت اسلام سیاسی میگیم منظوری نیست که مثلا اسلام دو تا اسلام بسازیم، اسلامی که به سیاست ربط نداره، اسلامی که به سیاست ربط داره. بحث ربط دین به سیاست و بحث جداست. کلا اسلام سیاسی یک نوع اصطلاح است به خاطر تقسیم بندی گروه های اسلامی. یعنی شما به جدای دین از سیاست باورمند نیستید؟ طبعا نیستم، ولی به یکی ساختنش به این شکلی که اسلام سیاسی ساخته به این هم باورمند نیستیم و نتایجش هم دیدیم. ببین در 1.5 سال اخیر نهضت‌های اسلامی که شکل گرفت از سید جمال و دهها مصلح اجتماعی و دینی، در مرحله اول و درست است که به سیاست هم می پرداختن، یعنی به اسلام از زاویه سیاست، ولی تمرکز زیادشون روی سیاست نبود. به جنبه های دیگه دین هم می پرداختن، به اخلاق، به معنویت، به تصوف. مثلا سید جمال الدین افغانی یک به قول محمد عماره یکی گرایش شدید به تصوف داره، فیلسوف است. ولی پس از حسن البنا که تأسیس میکنه سازمان اخوان المسلمین و مودودی نظریه پرداز شبه قاره هند، پس از یا اسلام خلاصه میشه در سیاست. این بحث کتاب نوشته که ابوالحسن ندوی به نام اصلیش نمیفهم ولی در فارسی ترجمه شده به نام تفسیر سیاسی اسلام، نقد کرده سر مودودی که حتی مودودی الهیات الله را مثلا رب یارم معنای سیاسی میده، یعنی رابطه انسان با خدا رابطه سیاسی میسازه، در حالی که رابطه خدا و انسان رابطه بنده و پرستش شونده است. این بحث بسیار کلان است، سرش نقدای هم شده. ببین بحثی هست که من از کجا شروع کنم. بحثی است که مسلمان ها در یک دوره احساس کردن که ما عقب مانده هستیم. خب مثلا محمد عبدو که شاگرد سید جمال است گفت که مشکل ما مشکل درونی است، ما تا مشکل داخلی خود حل نکنیم استعمار هم اگر ما شکست بدیم فایده نداره. ولی اسلام سیاسی که ما میگیم به عنوان تقسیم بندی که کسی که اسلام میخواهند از طریق اسلام به قدرت برسن، به قدرت سیاسی، یا گپشون نیست که نه ما باید حکومت اسلامی رو بگیریم. شما با معذرت شما که مخالف این نیستین که دین را سیاست جدا نکنین، حالا وقتی سیاست در یک دین باشه و پیروان این دین که بخوان حالا هم به دینشون کار بکنن و هم سیاست بکنن، طبیعی است که حالا سیاستگران هدفشون رسیدن به قدرت است. البته ممکن حالا این کسایی که میراثدار این مسیر باشن شاید ادعای ایرم داشته باشن که در پهلوی این که بحث سیاسی دارن ابعاد دیگر هم در نظر میگیرن که در نوشته های جای ما هم گاهی خواندیم. حالا شما محض این را میگین که اینا میخوان که صرف به قدرت برسن و صرف سیاست در نظر میگیرن، فکر نمیکنین که اون مواردی که اینها نوشته میکنن و ادعا دارن این گپای شما را نقد میکنن؟ یکی که مثلا مودودی که نظریه پردازشان است، حسن البنا در نظریه پردازی زیاد مهارت نداره، مودودی آدم مهم است. در این باره مودودی شدید تصوف منکر است، رد میکنه. یعنی یک بخش مهم تاریخ اسلام، یک بخش مهم میراث فکری مسلمان ها. یک بحث دیگه است که ببین مثلا ما در جامعه کفری زندگی نمی کنیم، در جامعه اسلامی زندگی میکنیم. مثلا در یک جامعه زندگی میکنیم 10,000 آدم در او زندگی میکنه، 100 نفرش میگن که ما از طریق اسلام به سیاست میرسیم، 900 نفر دیگه مسلمان نیستن. این بحث تکفیر از اینجا شروع میشه. تشکر آقای موحد. اما سوال اصلی ماند وقت دوستان اشاره میکنن که فرصت کم است در رابطه به این که آیا در برابر این گروه ها همین تکفیری که محور اصلی و موضوع اصلی بحث ما هست در اسلام از زمانی که اینا پیدا شدن ما پاسخهایی را از طرف گروه های اسلامی داشتیم، از طرف فقهای دینی، از طرف دانشمندای اسلامی و یا جرانهای اسلامی که اینها متهم به تکفیری نیستن، پاسخهایی داشتن برای از این گروه. از امامان میشه اشاره بکنین، از امام ابو حنیفه یا دیگران؟ ما یک مقالم نوشته بودم درباره ای که بازگشت به حنفیت و مهار جریان تکفیر در افغانستان. متاسفانه ما زیاد
عوامانه با میراث فکری خود برخورد کردیم. یعنی محققانه اگر برخورد کنیم بسیار مسائل زیبایی در این میراث فکری است که میتونه حتی به این مشکلات زمان حاضر هم پاسخ ارائه بکنه. حضرت امام ابو حنیفه که من به جد طرفدار و مروج فکرش هستم، انشاءالله مجموع مقالاتم در این باره ترجمه شده، البته در این باره چاپ میکنم درباره امی فکر امام ابو حنیفه و مشکلات دوران معاصر. امام ابو حنیفه در تاریخ مشهور است که با خوارج بارها و بارها مناظره کرده. امام ابو حنیفه در زمان زندگی میکرد که فکر خوارج فکر مطرح بود، اگرچه سرکوب شده بودن ولی بازم در مناظرات حضور میافتند. بعضی گفته های مقوله های از امام ابو حنیفه نقل شده که بسیار زیباست و هم به او زمان کار آمد بوده و هم در زمان ما. از جمله بحثی که همین که کس ایمان اقرار باللسان است، عمل جزءش نیست. بحث فقه اکبر است، نه؟ و حتی بعضی‌ها میگن تصدیق قلبی هم شرط اجرای، یعنی اقرار باللسان شرط اجرای احکام است، اصل مهم تصدیق قلبی است. عمل جز ایمان نمیدونه. ای هم با معتزله میتونه رد بکنه با این کار خود، با این گپ خود، و هم با خوارجی که مرتکب کبیره، البته یک بخش خوارج یعنی مرتکبین کبیره پاسخ داده شده از طرف طبعا و مناظرات. استاد بیم دیدگاه استاد هم داشته باشیم در همین زمینه. استاد نظر شما چی است؟ زه خو په دې اړه ویلی شم چې د اسلام دین دوه عمده بحثونه چې مطرح دي چې یو ایمان ده بل اسلام ده. د ایمان په اړه باندې ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دوه نظریې موجودې دي. یو نظر د امام ابو حنیفه رحمه الله ده چې ایمان اقرار په ژبه او تصدیق په قلب ده ایمان ده، او اعمال چې دي دا شرط دي د ایمان لپاره. اما نور جمهور فقها هغه د اسلام لپاره د ایمان لپاره درې رکنونه ښیي. یو اقرار باللسان ده، بل تصدیق بالقلب ده، بل عمل ده. دا یو بحث ده چې تکفیریان کیدای شي ځینو په اعمالو باندې خلک تکفیروي، د دې منشا له دې ځای نه اخیستل شوې ده. زه وایم د سمون لاره، د حل لاره د دې لپاره چې تکفیري ډلې او تکفیري افکار په اسلامي ټولنو کې رامنځته نشي، مختلف دغه لري. یو دا چې درست فهم، درست نصاب، معتدل نصاب کولای شي چې ځوانان داسې تربیه کړي چې د اسلام حقیقي فهم هغوی ته ورسول شي، او د استعمار مخنیوی. ځکه استعمار په نن وخت کې د افراطي ډلو نه، د تکفیري ډلو نه استفاده کوي. د هغوی په وسلو باندې تکفیري ډلې مسلمانان ځپي په اسلامي هیوادونو کې. نو کله چې د اسلامي هیوادونو خپل نصابونه درست وي او خپل وګړي د اصلي اسلام باندې تربیه کړي او په اقتصادي لحاظ باندې په پښو باندې ولاړ وي، د استعمار لاسونه دلته نه وي غځېدلي، دغسې ډلې نه رامنځته کېږي. استاد در رابطه به اینکه با چی راهکارهایی میشه مبارزه کرد در برابر این گروه سوال جداگانه داریم. حالا سوالی را مطرح میکنم این که همین پدیده به نحوی در جامعه اسلامی وجود داره. میخوان در رابطه به پیامدهای این پدیده برای جامعه اسلامی از لحاظ دینی و اجتماعی از شما سوال داشته باشم که چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ ډیر خطرناک اثار لري په اسلامي ټولنو کې. موږ تاسې وینو چې اسلامي هیوادونه د همدې تکفیري افکارو په نتیجه کې ټوټه ټوټه شول او استعمار ته لاره هواره شوه چې اسلامي هیوادونو ته راشي او اسلامي هیوادونه، یعنی د حکومتونو په وړوکو ګناهونو باندې یا په وړو شیانو باندې حکومتونه تکفیرول او اسلامي ډلې تکفیرول او په هغوی باندې د کفر ټاپه وهل او بیا وروسته ځان ته دا مجوز ورکول چې له هغو سره وجنګېږو. دا خپله دا دی چې د اسلامي هیوادونو کې چې کوم ثروتونه موجود دي، استعمار اوسنی استعمار په دې طریقه سره کار کوي چې ګډوډي رامنځته کړي په اسلامي هیوادونو کې، او دا ګډوډي هغه وخت رامنځته کولی شي چې توندروي ډلې رامنځته کړي چې یو بل تکفیر کړي، وروسته خلک د اسلام نه هم په همدې متنفر کړي چې دا اوس څه رقم اسلام ده چې یو بل سره وژني، په جومات کې وژني، اطفال وژني،
نو دغه دې ته رشد ورکول د استعمار یوه ذریعه ده د دې لپاره چې اسلامي امت ټوټه ټوټه کړي او د دې ټوټه کېدو نه وروسته اسلامي هیوادونو ته دوی په دغسې ډول باندې راشي چې خلک ورته ووایي چې تاسې راشئ تاسې خو معتدل خلک یې موږ نه وژنئ او په دې طریقه سره د اسلامي امت ثروتونه که د اسلامي امت نفت دي که ګاز ده که معدنیات دي ټول د غربي او د استعماري هیوادونو په لاس کې لویږي په داسې ډول سره چې خلک هیڅ احساس د دې هم نه کوي یعنی دا په حقیقت کې دې ډلو ته رشد ورکول که د خوارجو وخت کې وي هم د دې استفاده شوې ده چې اسلامي خلافت ورباندې ټوټه ټوټه کړي اوس وخت کې هم چې اسلامي هیوادونو کې دا ډلې رامنځته شوي دي د دې لپاره کارول کیږي چې اسلامي امت ته ورباندې وځپي او د اسلامي هیوادونو هغه یو مرحلې دي رشد ته چې رسېدلي دي هغه بیرته له صفر سره ضرب کړي او بیا د دوی شرکتونه د دوی مؤسسات راشي او په دې کې لاس ولري او آبادی رامنځته کړي. تشکر. آقای موحد، حالا بریم در رابطه با این سوال که راهکارهای عملی و نظری مبارزه با این پدیده چی هست و چگونه میشه با این پدیده مبارزه کرد و مهارش کرد؟ راهکارهای مختلفی را میشه به خاطر مهار جریان پیشنهاد داد. از جمله بحثی که پیشتر مطرح کردم احیای فکر حنفیت مخصوصا در کشور مثل افغانستان که اکثریت مردم حنفی مذهب هستند. فکر حنفی، اندیشه حنفی، سنت حنفی که شامل فقه امام ابو حنیفه و کلامش میشه و کلام ماتوریدی، این سنت ظرفیت بسیار بالا داره به خاطر مهار کردن جریان‌های تندرو و تکفیری. به این خاطر ما ایرا یاد ما باشه که امام ابو حنیفه متهم به مرجعه بودن است به خاطر همین تعریفی که از ایمان ارائه میکنه. مرجعه یک گروه در تاریخ اسلام بودن که تصورشانی بود که مقصد مسلمان باشی، عمل زیاد چی نیست، زیاد مهم نیست. امام ابو حنیفه در او دوره به خاطر یک هدف دیگه این گپا را زد. دوره که امام ابو حنیفه زندگی میکرد و خودش در عراق زندگی میکرد مسلمانای تازه مسلمان زیاد بودن. خلافت اموی به دلیل تعصب عربی که داشت تازه مسلمان ها را به هیچ میگرفت، زیاد اعتنا به او نداشت. حتی اگر مسلمان هم میشدن از او به زور جزیه میگرفت، خراج میگرفت. امام ابو حنیفه دینمی سیاق تاریخی میگه که مثلا ایمان عمل نیست، ایمان اقرار باللسان است و تصدیق بالقلب. اصلا تصدیق بالقلب است، اقرار باللسان شرط اجرای احکام است. بحث‌های دیگه هم گفت ولا نکفر احد من اهل القبله. یک مقوله است که از امام ابو حنیفه نقل شده که ما کسی را که به طرف قبله مسلمانان نماز میخوانه ما تکفیر نمیکنیم. یکی از راه‌ها میشه احیای فقه حنفی باشه، ولی در کنار از این دیگر چه راه‌هایی را پیشنهاد میکنیم؟ راهکارهای مختلف دیگه است. مثلا باید نصاب تعلیمی مدارس و دانشگاه‌های افغانستان بروز شود، مخصوصا همون نصابی که بحث‌های دینی را مطرح میکنه. غیریت سازی باید از نصاب ما برداشته شود که مثلا شیعه و سنی و کافر و مسلمان و این بحثا. بحث یوم الدین که میگن روز جزا آخرت است دیگه، خداوند آخرت کافر هم جزاش میده، مسلمان هم. و البته اگر محققانی پیدا شوند که تاریخ اسلام با توجه به مسائل روز به ما بنویسن، کاری را که مثلا در گذشته ها در 50 60 70 سال پیش احمد امین کرده، مورخ بسیار مشهور مصری که کتاب ضحی الاسلام و فجر الاسلام و ظهر الاسلام، ما به خاطر تاکیدم روی تاریخ اسلام است که ما برداشت بسیار کج، برداشت معوج و نادرست از تاریخ اسلام داریم. اینی برداشت‌های نادرست از تاریخ اسلام خصوصا از صدر اسلام باعث اینمی انحرافات شده، از جمله بحث تکفیر. تشکر. استاد بیم در همین مورد به عنوان جنبندی دیدگاه شما را هم می داشته باشیم و بعد هم وقتی برنامه ما ختم است. زه هم د حل لاره د دې ډلو د مخنیوي لپاره که د اسلامي نړۍ په سطحه باندې بحث کوو یو بحث ده، او که یوازې د افغانستان په اړه باندې بحث کوو دا بل بحث ده. افغانستان کې
حنفی فقه اکثریت حنفی پیروان لري، اما که د ټول اسلامي امت په سطح باندې موږ تاسې بحث کوو، موږ تاسې داسې هیوادونه لرو چې هلته تنه شافعي مذهبه شتون لري، بعضې ځایو کې حنبلي مذهبه شتون لري، بعضې ځایو کې مالکي مذهبه دي، بعضې ځایو کې جعفري مذهبه دي. موږ من حیث مسلمانان د اسلامي امت دپاره د حل لاره په دې کې وینو چې هغه د بیان ازادي چې د مسلمانانو فقهي فقهاو ترمنځ باید شتون ولري. په هره اسلامي ټولنه کې د اجتهاد دروازه د ټولو پر مخ باندې خلاصه وي، او که شافعي مذهبه وي که حنفي مذهبه وي، او دا ټول سره یو موټی شي او په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نظام لپاره په هر ګوښه کې کار وکوي. دا یو اړخ، یو فقهي اړخ ده چې موحد صاحب ورته اشاره وکړه. خو زه هم د اسلامي ټولنه کې د معتدل فکرونو تقویه کول، موږ تاسې ډېر داسې معتدل فکرونه لرو چې ډېر ظلمونه ورباندې شوي دي د دیکتاتورو حکومتونو لخوا، اما دوی بیا هم وسلې ته لاس نه ده کړی، نه دي تکفیر کړي. موږ تاسې که اوس مصر کې وګورو په اخوان المسلمین باندې څومره ظلم وشو چې په دیموکراتیک ډول باندې حکومت ترلاسه کړ، اما دوی بیا هم څوک تکفیر نه کړل او نه وسله لاسته واخیسته چې له هغوی سره وجنګېږي. دغسې فکرونه چې هغه خلاصه غېږ لري، د هر چا نه خبره هر وي او دغه کوي، دغسې ته رشد ورکول او د توندروۍ او د تک فهمۍ چې یو نظر تحمیل کو په ټولنه کې، دا خپله د تکفیر او د تشدد لاره هواروي. که موږ تاسې ټولو اسلامي ډلو ته د هغوی نظریات وارو او په د بیان د ازادي په چوکاټ کې سره مطرح کو، انشاءالله د تکفیري افکارو مخنیوی کیږي. خو تر ټولو نه مهمه دا ده چې اسلامي هیوادونه وکولای شي خپل نفوس، خپل افراد داسې وروزي چې هغه د اسلامي فکر وي. متاسفانه اوس میډیا، نړیواله میډیا داسې مرحلې ته رسېدلې چې د هر چا کور ته داخله شوې ده. کله اسلامي هیوادونه نشي کولی چې خپل ځوانان وروزي، بلکې نور استعماري هیوادونه د میډیا په لحاظ باندې مسلط دي، د هغوی افکار تحریفوي او هغوی د خپلو هیوادونو په ضد باندې استعمالوي او مسلمان د مسلمان په ضد باندې استعمالوي. که اسلامي امت ته د اسلامي امت فکر وکوي او په وړو وړو خبرو کې ځانونه ښکیل نه کړي، انشاءالله تکفیري افکار شکست خوري او واقعی اسلام په ټولنه کې تطبیقی. خب بسیار تشکر میکنم از شما آقای مهران موحد، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و استاد سید حبیب شاکر، عضو اکادمی علوم افغانستان که در بحث و برنامه ما تشریف آوردین. بسیار تشکر، سلامت باشین. بیننده های عزیز از همراهی شما هم سپاسگزار هستیم. تا موضوع بعد برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.